د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو سرپرست او د بختار اطلاعاتي اژانس عمومي رئیس د کندوز د ملي رادیو تلویزیون له امیر او کارکونکو سره وکتل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین او د بختر اطلاعاتي اژانس عمومي رئیس مولوی ضیاء الحق حقمل او د بغلان ولایت د ملي رادیو تلویزیون امیر مولوی سمیع الله یاسر کندوز ته د خپل سفر په بهیر کې د دغه ولایت له امیر شجاعت الله خادم سره وکتل. په دې کتنه کې چې د کندوز ولایت د ملي رادیو تلویزیون کارکونکو هم شتون درلود، د امارت د بیلابیلو پروګرامونو او لاسته راوړنو د خپرونو او خپرولو په لاره کې د خبریالانو فعالیتونو ټینګار وکړ. الحمدلله د کندوز په ملي رادیو تلویزیون خو ډېر ښه بااستعداده ملګري او امکانات لري، نو په دغه برخه کې کارونه ډېر په منظم شکل باندې جریان لري. طبعا رسنیز بهیر داسې یو کار دی چې موږ تاسې څومره پکې خلاقیت وکړو عمره لا ښه موږ تاسې کولی شو چې ښه رسنیز بهیر ولرو. ورځ په ورځ په رسنیو په ډګر کې نوي معیارونه راځي، نوي وسایل راځي چې دا ورځني زیار او کوشش ته ضرورت لري. نو ملګرو سره هم زموږ بلدوام غوښتنه دا وي چې باید ملګري په یو حالت کې پاتې نشي او کوشش وکړي تر څو زموږ ستاسې د هیوادوالو دپاره ښه رسنیز بهیر ولري. د کندوز ولایت ملي رادیو تلویزیون سره دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري د دې ولایت اطلاعات او کلتور ریاست کې د شمال شرق زون مطبوعاتي مسؤلینو لپاره د همغږۍ غونډه جوړه او د خبر لیکلو او وړاندویي اصولو موضوعاتو په اړه سیمینار وړاندې شو.